د لوی خدای په نامه د خبرونو سرچکې. د هیواد د کورنیو چارو وزیر لخوا د امنیتي مسؤلینو ستاینه. د کونړ زلزلې ځپلو لپاره د معارف وزارت لخوا د موقتي ټولګیو جوړېدل، او دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو سره د هستوي تړون په اړه خبرې کړې دي. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه 2404 کال د اوږې 22مه نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. خلیفه سراج الدین حقاني د کورنیو چارو وزیر د کابل له ملکي او نظامي مسؤلینو د ولایتونو د تفتیش له آمرینو سره په یوه اصلاحي او مشورتي ناسته کې د امنیت د تامین په برخه کې د دوی هڅې وستایلې. د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د خلکو د اماراتي ادارو او ډیپلوماټیکو اساسولیو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید لا زیاتې هڅې وشي. د معارف وزارت وایي چې د کونړ په هغه کورنیو کې چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي دي، د ماشومانو د زده کړو د ځنډ مخنیوي لپاره د نورګل، سوکي او خاص کونړ ولسوالۍ کې په زلزله زدو کمپونو کې 22 موقتي ټولګي جوړ شوي دي. د دې وزارت په وینا دغه ټولګیو د جوړولو سره د یاد ولسوالیو ښوونځیو زده کوونکي کولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د مالیې وزارت وایي چې د روان لمریز کال په 5 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه 14.5% لوړه شوې ده. یاد وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې د افغانستان د بهرني ترانزیت کچه 4.5% لوړه شوې ده. مالیې وزارت زیاته کړې چې له افغانستان څخه زیات صادرات پاکستان، هند، قزاقستان، متحده عربي امارات، ترکیه او ازبکستان ته ترسره شوي دي. او وروستۍ خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس اراغچي د فرانسې، آلمان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپا د بهرني سیاست مسؤل په یوه ګډه تلیفوني اړیکه کې د ایران د اټومي پروګرام او د بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سید عباس اراغچي په دې اړیکه کې د 3 اروپایي هیوادونو هغه ګام چې د امنیت شورا لغوه شوی بندیزونه دي بیرته پر تهران ولګول شي بې دلیله او د قانون د منطقي پلوه بې اساسه بلدي. ښاغلي اراغچي زیاته کړې چې ایران د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره خبرو ته ناست دی او اوس د مقابل اړخ وار دی چې له دې فرصت څخه د ډیپلوماټیک بهیر د دوام او د مخنیوي وړ کړکېچ د نه رامنځته کېدو په موخه ګټه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې ایران چمتو دی چې یوې داسې متوازن حل لارې ته ورسیږي چې متقابلو ګټو د خوندیتوب تضمین وکړي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.